چې څومره ژړېدی شي. یوه ورځ وه چې هغوی د پلونو او کوڅو په تیارو کې ورک ول، د نشې په زنځیرونو تړلي، له دین او دنیا لرې شوي وو. رب نه غواړه په روژه کې چې څومره ژړېدی شي. خو نن الحمدلله د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په هڅو او زیار سره هغوی د تېرې تیارې لارې څخه راوویستل شول. رب نه غواړه په روژه کې د زړه للمه دې ساته، تل خړوب په تلاوت. د زړه للمه دې ساته، تل خړوب په تلاوت. نن همغه کسان چې یوه ورځ یې د لمانځه کلمې هېرې کړې وې، اوس د تراویح په صفونو کې په خشوع ولاړ دي. چې څومره ژړېدی شي. شي هلته بیتنده د کوثر په اوبو ماته، شي هلته بیتنده د الله جل جلاله عبادت کوي او د خپلو تېروتنو لپاره مغفرت غواړي. د هغوی ژوند بدل شو او د خپلو تېروتنو لپاره شکر ادا کوي او د الله جل جلاله له رحمت څخه برخمن دي. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت په هڅو دوی اوس د نوي ژوند پیل کوي، یو ژوند چې له توبې، خوشحالۍ او رحمت ډک دی. دې کیسې ثابته کړه چې که رښتینې اراده او د الله جل جلاله مرسته وي نو هره تیاره په رڼا بدلیدلی شي.